د اسلامي امارت په حاکمیت سره د ډیریو ناوړه غیر اسلامي کړنو د مخنیوي ترڅنګ په خوست ولایت کې د اجباري نکاح په بدو کې د نجونو د ورکړې مخنیوی او ښځو ته د میراث حقوق ورکړل شوي دي. چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي ترڅو د ښځو حقه حقوق له دوی سلب او په ناخوښه اسلامي اعمالو یې ژوند له ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر محتسبینو په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي او د ډېرو ناوړه دودونو مخه یې نیولې ده. نو لله الحمد همدغه شانتې د میراث چې کوم موضوعات دي ګڼ شمېر داسې موضوعات راغلي دي چې هغه ته خپل حقوق چې کومه دي نه میلاویږي. نو د امارت اسلامي او بیا خصوصا د امر بالمعروف ریاست ډېر تمرکز په ټولنه معاشره کې په دې باندې دی چې خپل انساني حقوق چې کوم دي هغه بل انسان ته میلاو شي او هیڅ څوک ونه کولی شي چې د بل چا حق چې کومه دی هغه ضایع کړي او که هر چېرته داسې پیښه سره څوک مخ کېږي هغه که ښځینه وي او که نارینه وي نو کولی شي چې د خوست ولایت د امر بالمعروف ریاست ته رجوع وکړي. موږ به په وخت سره په دقت سره د هغه یا د هغې ستونزې ته ځواب وایو انشاءالله. په نجلۍ ډزې کول او په اجباري ډول یې د ځان په نوم کول یو بل ناوړه دود دی چې د مخنیوي لپاره یې د خوست امنیه قومندانۍ خپل عملیات ترسره کړي او مرتکبین یې د قانون منګولو ته سپارلي دي. د خوست امنیتي ځواکونو د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان پر اساس د جبري نکاح د مخنیوي په موخه پر وخت اقدامات ترسره کړي چې په ترڅ کې تقریبا د تیر یو کال په اوږدو کې 14 هغو پیښو ته رسیدنه شوې چې نجونې د جبري نکاح سره مخ شوې وي په ځانګړي ډول د ناوړه دود له مخې چې د هوایي ډزو په ترڅ کې نجونې نومول شوې وي خلاصې شوي او په تورې یو شمېر کسان هم نیول شوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. بل لور ته هم ولس خوښ دی چې د ټولو هغه غیر اسلامي او انساني کړنو مخنیوی کیږي چې ډیری کلونه افغانان ترې ځورېږي. دا چې په خوست کې د ناوړه دودونو له ډلې څخه یو هم جبري یا زور نکاح وه چې امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدام کړی دی. دا یو ښه اقدام دی. دغه دودونه او بد رواجونه وو چې په دښمنۍ لامل شوي وو په ټولنه کې د بدامنۍ لامل شوي وو. په اینده کې هم موږ د مسؤلو چارواکو څخه همدا هیله ده چې په دې برخه کې دی جدي شي او لا هم ګامونه واخلي. په بدو کې د نجونو ورکول، په نجونو باندې ډزې کول، اجباري نکاح او د میراث نه ورکړه هغه ناوړه مردود اعمال دي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي او لا هم دوام لري.